سلامونه نیږي هیلې مې ومنئ زه مسیح الارزومن نن بیا د فوټوشاپ PCC 2020 ورژن سره ستاسو په خدمت کې یم. موږ په تېرو درسو کې د فوټوشاپ ځینې ابتدایي مسایل زده کړل او نننۍ ویډیو بیا د کلون سټامپ ټول دوهمه ویډیو ده، ځکه موږ په لومړۍ ویډیو کې ونشوی کولی چې دغه کوم پینل چې دی دا خلاص کړو یا په پوره ډول تدریس کړو یا ووایو. نو نن یې دوه ده چې د ټول کورس اتمه برخه راځي. نو نن راځو چوشته کلون سورس پینل ته راځو. ټول نه د مخکې زه څه فوټوشاپ PCC را خلاصوم، یو نوی پروژیکت راخلم، پروژیکت نه یو عکس راخلم، کنټرول او شارکت بیا ډیسکټاپ اوکې. وګورئ د سورس پینل څخه یا د کلون سورس پینل څخه موږ چیرته زیات استفاده کولی شو. موږ اکثره وخت د سورس پینل څخه په عکسو کې استفاده کولی شو چې هغه دوه اړخیز یا هم تناظر ولري. سمه ده، دوه اړخیز تناظر. نو زه کوشش کوم چې یو داسې عکس پیدا کړم چې دوه اړخیز تناظر ولري. وګورئ دغه کوم د حیوان عکس مې چې راواخیستو دا دوه اړخیز تناظر لري. که چې کنټرول R ووایم موږ ته رول راځي، دوه اړخیز تناظر خو به پوهېږئ. وګورئ دا دوه اړخیز تناظر لري، یعنې انسان چې دی دوه اړخیز تناظر لري، یا هم ځینې نور حیوانات دي چې دوه اړخیز تناظر لري. یعنې که چېرته په لمنځ باندې نیم شي په مساوي ډول سره دواړو خواو ته څنګه کېږي ویشل کېږي یا مساوي ډول سره هغه کته کېږي. نو موږ کوشش کوو چې د سورس پینل لپاره دوه اړخیز تناظر والا عکس پیدا کړو. لکه دغلته دغه حیوان کوم عکس چې دی دا دوه اړخیز تناظر لري. وګورئ دوه اړخیز تناظر والا عکس خو پیدا کړل. اوس څنګه موږ دونه استفاده کوو؟ موږ په تېره کې کلون ویلی و، سمه ده، کلون سټامپ ټول موږ څنګه ویلی و. موږ کولی شو دوو طریقو څخه استفاده وکړو تر څو پورې دا راخلاص کړو. لومړی د دې آیکن څخه او دوهم هم د سورس پینل څخه. دلته موږ په وینډوز کې پیدا کیو سورس پینل، کلون سورس پینل. سمه ده، دلته ځینې ابتدایي سیټینګ دي چې د اتوماتیک ډول څخه یا په خودکار ډول څخه د مخکې څخه څنګه شوي سیټ شوي دي. نو موږ کوشش کوو تر څو پورې د دغو سیټینګ ته په تغییر ورکولو سره څنګه وکړو په دې باندې کار وکړو. وګورئ زه که دا عکس یو څه زوم کړم یا رانږدې کړم، نو موږ غواړو چې دغه کوم حیوان چې دی د دغو دا کومه چپه خواته سترګه چې دا غواړو چې په دغه ډول تور رنګ ورکړو یو ډول، او هغه هم ډېر طبیعي ډوله، یعنې داسې موږ حس نه کړو تر څو پورې په هغو کې فوټوشاپ کار شوی دی. وګورئ راځو کلون سټامپ ټول موږ اوکې کړو. مخکې موږ ویلي وو چې موږ سلیکشن څنګه کړو. که چېرته موږ اوس په کلیک باندې کلیک وکړو نو موږ ته یو ایرر راکوي. نو موږ آلټ بټنه نیسو، هغه ساحه انتخابوو چې کومه غواړو موږ دې خواته کاپي یا ډوپلیکیټ کړو. سمه ده. وګورئ زه غواړم چې دغه ساحه څنګه کړم ډوپلیکیټ کړم، خو لومړی ښی کلیک نیسم او د ماوس یو څه اندازه دې خواته راوړم. وګورئ په دغه ساحه کې غواړم چې دغه ځای څنګه کړم ډوپلیکیټ کړم. وګورئ سمه ده، دا ځای موږ ډوپلیکیټ کړو. اوکې وګورئ که دا خواته موږ راوړو، دا خواته موږ وګورو، وګورئ یو څه طبیعي نه راځي. نو غواړو چې دا د چپ نه راسته یا د راسته نه چپه ته یا د عمود نه څنګه کړو افق ته کړو یا هم ستون او ځینې نور هغه پرې وکړو. وګورئ موږ غواړو چې د چپه نه یې راسته ته واړوو. سمه ده، موږ مخکې په دې باندې غږېدلي وو. دې بټن څخه یا د دغو آیکون څخه په کلیک باندې هورزنټل چې دی استفاده کړو. وګورئ دلته موږ کلیک کړو، یو څه اندازه کرسر چې دی کوچنی کوي او دغه کوم ټک چې دی الایند دا باید ټکټ شوی وي، ټکټ با. وګورئ او دا د دوی لپاره استفاده کوي. موږ مخکې وي تر څو پورې دغو تصویر ته یا دغو پروسس کنټینیو کړو یا هم مخته تګ ته اجازه ورکړو. وګورئ یو څه زوم کوو تر څو پورې
د اشتباهګانو مخنیوی وشي. وګورئ سمه ده. موږ معمولا په عکسو کېدو او په بخښنې سره کنټرول زی کې وي یو نوی لیر اخلو. موږ لیر له یاده وتی وو. اوس کوشش کوو چې د دې څخه په استفاده په یو نوي لیر کې دا شیپ موږ څنګه کوو یا هم دغه ډیزاین موږ وکړو یا دغه تصویر چې دی دا جوړ کړو په دغو کې. وګورئ نو موږ ډېر دقت په دو کې نه کوو تر څو پورې د وخت د ضایع مخنیوی شوی وي. سمه ده. اوکې وګورئ که موږ په دو کې ځینې اضافي شیان راوړي وي یا اضافي شیان موږ د هغو زر کاپي کړي دي، موږ کولی شو دغه لیر هایډ کړو او وروسته د ایریسر نه په استفادې سره د اضافي کوم شیان کوم پکسل یا هم هغه شیپ کې چې کوم شیان راغلي غواړو دا له منځه یوسو. لکه وګورئ دا سافت موډ ته کېږو او یو څه یې هارډنس هم څنګه کوو کموو او ایریسر soft mode سمه ده. وګورئ یعنی کوم ځایونه چې موږ اضافي راغلي یا هم اضافي کړي دي غواړو چې هغه څنګه کړو له منځه یوسو، نو هغه په خپله باندې تاسې په هغو باندې کولی شئ چې زیات تمرین وکړئ، کار پرې وکړئ تر څو پورې په ښه ډول سره د هغو اضافي شیان چې موږ دلته سلیکټ کړي هغه له منځه یوسو. وګورئ بېرته یې چېرته دا هایډ کړو د هایډ نه وباسو نو کولی شو چې د هغو بېرته هغه خپله ریویو وښیي. نو د له ښه کار کولو دپاره مثالا چې یو څوک دا حس نه کړه چې دغه حیوان چې دی د دواړې سترګې یو ډول دي، نو د هغو دپاره موږ مثالا کوشش کړو دغه ساحه هم څنګه کړو یو ډول سپینه یې کړو داسې. وګورئ په دې ډول سره یا هم په بل ځای کې مختلفو ځایو کې دلته یې کوئ. وګورئ یو څه یې سایز لویوم تر څو پورې زر زر په عجلې سره دا کار وشي. سمه ده. وګورئ اوس غواړم چې د کلون سورس پینل کوم سیټینګ چې مربوط دی دغو تصویر کېږي هغه تاسو ته در وښیم. وګورئ موږ راځو بېرته کلون ته سورس پینل را خلاص یو. وګورئ دلته اوس یو ډول سیټینګ سیټ شول، دا سیټینګ د دغو عکس مربوط دي. غواړم چې دغه سیټینګ تاسو ته په یو بل عکس کې وښیم. د مثال په ډول زه یو داسې عکس راخلم چې هغه کې ډېر رش نه وي. دا وګورئ دا زه غواړم څنګه کوم یو څه یې زوم کړم. غواړو چې دغه کوم سړی چې دی موږ مخکې هم ووی سمه ده کوم کارکوونکی چې دی دا یو ورک کړو، مخکې د ورکېدلو طریقه یې موږ ووی خو یو ځلې بیا هم زه تاسو ته ښیم. وګورئ مخکینی تصویر شته یې دو طریقې موږ ویلې وې د دې ځای څخه یا هم د دغې ځای څخه یو بل جوړ خلو. وګورئ سمه ده. یو لومړی استفاده موږ نو F12 بیرته عکس خپل عادي حالت ته راشي. دا پینل صرف سیټینګ هم ویلي وو چې سیټینګ به ویایو، نو سیټینګ مربوط کار کوو. غواړم چې دغه ساحه څنګه کړم سلیکټ کړم خو یو څه لویه. سمه ده یا هم دومره لویه. اوکې دا ساحه موږ څنګه کړله سلیکټ کړله. وګورئ دا د مخکې څخه سیټینګ په نورمال ډول څنګه وي انتخاب شوي سیټینګونه دي. وګورئ کوم کارکوونکی چې دغه ساحه کې دی او یا هم بل کارکوونکی چې په دې ساحه کې دی دواړه یو شی دي. کولی شو چې په دې ځای کلیک سره موږ هغه څنګه کړو پیدا کړو او دغه کومه سیره یې د دې ته کنټینیو کړو یا هم د دوهم کلیک سره د دې د سیره هم څنګه کړو ورته کامله یې کړو تر څو پورې ډیزاین مکمل شي.
خو زه غواړم چې دا په داسې ډول سره سیټ کړم چې بل انسان یا څوک دا حس نشي کولی چې دغه ډوپلیکیټ یا کاپي د دغو بل عکس دی. سمه ده؟ وګورئ کنټرول زی. لومړی خو غواړم چې دغه همدلته سیټ کړم. سمه ده؟ دوم غواړم چې د دوو مسیر بدل کړم په دغو آیکن سره. وګورئ د دوو مسیر څنګه کیږي؟ بدلیږي. یو نوی لیر رااخلم تر څو پورې هلته کار وکړو. دا سلیکټ کوم دغه ساحه، دا آل لیر کومه. سمه ده؟ وګورئ اوس د دوو کوم کارکوونکی چې دی د دوو مسیر بدل شو. سمه ده؟ موږ دونه په استفاده هم نه کولی شو. وګورئ او غواړو چې سیری څنګه کنټینیو وکړو. وګورئ دلته دوام هم راځي. نو موږ خپل دغه د کوم اندازه چې ده سلیکشن اندازه سایز چې دی دا کوچنی کیو. وګورئ سمه ده؟ دوام کرسر که تاسو پورته وګورئ دوام هغه ځای موږ ته راښایي چې کوم ځای موږ غواړو دلته کاپي کړو. وګورئ سمه ده؟ لومړی. دوهم زه غواړم په دوهم لیر کې یو بله کاپي د دې نه واخلم، مثلا په دې ډول. وګورئ دومره کاپي مو شته، خو مسیر یې ډېر تغییر بیخي برعکس کوي. یعنې څنګه یې کوي؟ د عمود که عمود وي افقي کوي، که افق وي عمود یې کوي. سمه ده؟ او دا یې لینک دی، لینک کول د دواړو شکلونو دي. نو موږ یې بیرته په عادي حالت کې ساتو. دا معمولا موږ په ځینو نورو تصویرو کې هم کار کولی شو. او غواړو چې یو څه اندازه دا څنګه کړو؟ تغییر د هغه شکل ورکړو، یعنې په درجه سره. وګورئ په درجه سره اوس څنګه شولو؟ اوس که دا منفي کړو د دوی په مخه یو څه کار کوي، د منفي نه یې مثبت راوباسو. وګورئ سمه ده؟ یعنې یو ډول یې تاو کړه، شکل یې څنګه کړو؟ تاو یې کړو. نو ځینې نور سیټینګونه دي لکه چې د کلیپټ دی یا اوټو هاید دی او ځینې نور سیټینګونه دي. دا به هم په موقع سره ګورو. لومړی سمه ده؟ وګورئ دلته یو ټیک دی اورلی مشتری. د دې چوش دپاره شو اورلی مشتری د چوش دپاره کارول کېږي، د پریویو دپاره کارول کېږي چې کومه پریویو موږ ته ښایي. وګورئ که چېرته زه غواړم چې دا وګورئ دا چېرته چې زه خپل ماوس وړم. سمه ده؟ چېرته چې زه خپل ماوس وړم دا ته پریویو یا ریویو ویل کېږي. سمه ده؟ یعنې موږ ته هغه حالت ښایي چې دغه عکس چې ته غواړې دلته کار کې یا دغه شکل غواړې دلته ته کار کې دا په کوم ډول سوي. سمه ده؟ که زه چېرته دا د ټیک نه وباسم دغه کومه ریویو چې ده دا څنګه ده دا موږ ته بیا نه ښودل کېږي. او بل نو دا طبیعي حالت ثبات څنګه وي؟ فعال وي، تر څو پورې موږ ته معلوم شي چې څنګه به هغه ریویو ښودل کېږي. بل کلیپټ دی. کلیپټ څنګه کارول کېږي؟ وګورئ چېرته کلیپ د موږ غیر فعال وي، کلیپ د یعنې صرف هغه ساحه ښایي چې کومه انتخاب شوې. خو که د کلیپ د ولویږي د کاره یا هم موږ یې بند کړو نو هغه ټول عکس چې کوم عکس دی که چېرته زه د زوم نه وباسم وګورئ کوم عکس چې دی یا ټول عکس را اخلي په نوي لیر کې هغه عکس کاروي. وګورئ ټول عکس څنګه شو؟ هلته وقرار شو. نو دا باید د موږ غیر فعال وي طبیعي حالت سره. کنټرول زی. سمه ده؟ دوم اوټو هاید دی. اوټو هاید اصلا د چوش دپاره کارول کېږي. کله چې د موږ کلیپ څخه یوې ټیک شوی وي نو عکس ریویو ښایي. سمه ده؟ څه ښایي؟ د عکس ریویو ښایي. وګورئ یعنې چېرته چې په اتوماتیک ډول سخت هغه شوی. او دا کله چې کلیپټ نه وي فعاله بیا څنګه دی؟ د اوټو هاید کار نه کوي. وګورئ سمه ده؟ نو کنټرول زاید نو دواړه زموږ باید دا یو څنګه وي؟ غیر فعال وي. په دویم قدم کې اوس غواړو چې د دغو کوم سټامپ ټول و د دغو نه په استفادې موږ یو تصویر جوړوو. سمه ده؟ یو تصویر اخلمه چې موږ مخکې وي چې دوه اړخیز تناظر والا یو تصویر وي. نو مخکې مې یو کار کړه. دویم غواړم چې یو تصویر چې دوه اړخیز تناظر ولري. یو تصویر چې دوه اړخیز تناظر والا وي. مثلا زیات تصویرونه دلته کېدای شي خو غواړو چې یو داسې تصویر راواخلو چې
یو څه کارونه یې ښه وي. مثال په ډول دا تصویر دی، مخکونه یې کنټرول دا بندي و بیرته خپل عادي حالت کې دی. سلیکشن باندې کوچنی کوي. اوس غواړو چې داسې یو تصویر جوړ کړو دغه موټر چې څټ او مخ یې څنګه یو ډول وي، یا دواړه څټونه وي یا دواړه مخونه وي. سمه ده، یعنې راسته خوا یې څنګه دي معلومه نه شي. وګورئ غواړم چې سلیکټ وکړم. وګورئ هغه ساحه به انتخابوو چې غواړو هغه کار کړو. موږ دا ساحه انتخاب کړو. سمه ده، یو نوی لیر اخلو. موږ مخکې ووی چې عکس څنګه کیو تغییر ورکیو. دو په سیټینګو کې دغه سیټینګ ونه وی تیره وخت کې دا هغه کوم حالت دی لویوالی چې دی د دې مربوط دی. مثلا که دا زه 50 کم، وګورئ تصویر اوږدوالی چې دی که 50 کم یو څه غونجې وي کوچنی کې وي، یعنې که دواړه دا دواړه باید لینک وي که غواړو چې کار یې کړو. څنګه وګورئ کله چې لینک شول کوچنی کې وي. سمه ده، مثلا 1000 چې کله لینک وي دا هم 1000 کېږي هغه هم 1000 کېږي. عکس څنګه شو کوچنی شو. نو که غواړو چې په مغو شکل کې په مغو ډول کار وکړو نو دا باید 100 وي. دویم قدم کې موږ ووی چې دا د چپ نه یې راسته ته اړوو. سمه ده، اوس وګورئ زه غواړم چې دا بند کړم تر څو پورې کار د موږ اسانه شي. ښه یو څه یې دلته سګرابري وو، مثلا ته کومې اندازې پورې برابري ورسه چې په نیمایي کې راشي. د نیمایي ساحه یې دا اوکې. سمه ده، موږ انتخاب شو، خو لومړی باید نوی لیر راواخلو. نوی لیر ضرور دی. الاینډ غیر فعال کیو تر څو پورې موږ مطمئن سلیکټ وکړو. اوکې سمه ده. وګورئ کوم سلیکټ چې موږ مخکې کړی و غواړم چې هغه څنګه یې کړم. اوس کنټینیو یې کړم، یو څه یې کوچنی کې و. سمه ده، نو تاسو خپله بیا ډېر مطمئن کار پرې وکړئ تر څو پورې عکس ښکلی راشي. اوکې سمه ده. اوس دویم کار څه شی پاتې شو، کوم چې د شاتنی یا لومړی لیر دی. وګورئ دغه لیر نیمایي څنګه کوو له منځه وړو. وګورئ د مثال په ډول سره دغه لیر باندې به د موږ کلیک وي ایریسر د دغه ځای څخه موږ فایل کوو. سمه ده، وګورئ تر دې جا پورې. سمه ده، دا لیر موږ له منځه وړو. لومړی کوم لیر چې دی هغه موږ مکمل یا په سم ډول سره نه دی کړی. وګورئ سمه ده، ځینې نیمګړتیاوې لري. اوکې وګورئ سمه ده. لومړی لیر د ایریسر په واسطه باندې کوم اضافي شیان چې دي شکلونه کې راغلي هغه هم له منځه وړو. د لومړي لیر مربوط اوکې وګورئ دلته ځینې کم شیان دي. د یو موټر ټایر هم دلته دی. نو ګورو چې دا د کوم لیر مربوط دی. سمه ده، دا په دویم لیر کې راغلی. په دویم لیر کې چې راغلی نو
تصویر کې ډېر دقت ونه کړلو سمه ده زه یو ځلې بیا زر درته کوم سمه ده وګورئ لومړی قدم کې دغه کومه شاډو یا سیره چې ده غواړو دا له منځه یوسو ځکه په لومړی سر کې دوی موږ ته ډېر مزاحمت وکړو سمه ده وګورئ یا د اریسر څخه په استفاده تاسو چې هر شکل انتخابوئ دا د سافت نه هارد ته کوئ کولی شئ د سلیکشن څخه په استفاده هم دا کار وکړئ وګوره ترجیح ټایر هم په دې کې راځي موږ دقت نه کوو تر څو د وخت د ضایع مخنیوی شوی وي تاسو کولی شئ ډېر په کرارۍ سره په احتیاط سره دغه کوم سلیکشن چې دی وکړئ موږ وروسته یو درس د سلیکشن په کولو هم لرو نو بک سپیس تر څو پورې دا شاډو څنګه شي له منځه لاړ شي ټایرونه هم یو څه خراب شول خو خیر وګورئ لومړی په لومړي قدم کې کومه کراپ چې موږ مخکې ویلی وو یو څه ساحه ورته لویوم کنټرول 0 یا 0 راځو دلته سلیکشن دغه ساحه څنګه کوو اخلو تر دغه ځای پورې اوکې سمه ده په نوي لیر کې کاروو تلو دا یو څه کمی وو شل یا 10 تر څو تصویر نوی لیر aligned okay سمه ده دقت مهم دی اوس کوم لیر له منځه وړو وروستی لیر ده شاتنۍ برخه دغه برخه راځي غواړو چې دا څنګه کړو له منځه یوسو او لومړی تصویر چې کوم دی هغه کنټینیو کړو کنټرول ډي بیرته لومړی لیر ته ځو تر څو پورې دغه شکل څنګه کړو کنټینیو کړو یا هم ادامه ورکړو اوس لومړی شکل سمه ده وګورئ موږ یو داسې موټر جوړ کړو چې دواړه خواو ته به ګلېږي خو کولی شي چې په مختلفو ځای کې په مختلفو ډولو سره دغه تخنیک څخه استفاده وکړئ نو تر بلې جلسې پورې ښه وخت ولرئ په تحقه سپارم